ما یو وخت کې یو جنۍ سره مینه لرله ما غوښتل په مرکې ورشم هغې جنۍ زه رد کړی وم د دې د خاطر چې زه یو ښه ډاکټر نه یم او هغه ډاکټره وه نن هغه جنۍ زما لاس لاندې اسسټانته ده او د یو نرس سره یې واده کړی او وایي چې کاش ما تا سره واده کوه زه ورته وایم چې خورې خدای تا ته اجر درکړي د تا ردول و چې زه نن ډاکټر شوم پس که تا یو څوک ردوي ته باید ورته وښایې چې هغه اشتباه کړې اما که تا یو جنۍ ردوي او ته سبا ته پوډري کېږي زه فکر کوم هغې جنۍ ښه ټاکنه کړې که تا یو زوړ واده کوي او هغه دوامداره په تا باندې ستونزې راولي په داسې حالت کې چې ته کولی شي د خپلو حقوقو دفاع وکړي او ته دفاع نشي کوی زه فکر کوم زوړ هوښیار دی نو لکه مونږ د امان الله خان یوه کیسه کړې وه نه نو هوښیار هغه څوک دی چې بل کنټرولوي او که ته ساده یې او کنټرولېږې مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښایي د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان هغوی چې ژور خفګان لري هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ نه دا چې یوازې کومک ورته وکړئ د یوې یا دوه ورځو دپاره بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري مننه